یو بادشاہ او دغه لور و په خپل مالیار مینه وه. مالیار دغه مالیار نوم عاقل. څه نوم یو؟ د بادشاہ لور خیرات کړو نو خلک راغوښتي وو، نو دا خپل یار یې راغوښتی و چې خوشحاله ورځ ده چې دیم دلته وي. بادشاہ جواب راغی چې بادشاہ راځي او دیګونه ګوري. دی یو دیګ تش ساتلی و چې کپلار مې راتلو نو دا عاقل به په دې دیګ کې پټ کمه چې پلار مې ونه ګوري چا. چې جواب راغی چې بادشاہ راځي دی هغه عاقل زر په دیګ کې کېنول او پاسې په خانه کې خو وړی ته تاو کړ سره والا بات. بادشاہ چې راغی نو داسې ګوري چې دې ټولو دیګونو لاندې اور بلیږي، دا یو دیګ څنګه بے اوره دی. د بادشاہ دی عقل ته ګوره. نه زمونږ غوندې بادشاهان نه وو، دا خریټیان میټیان. بادشاہ دی ته وایي بادشاہان دی ته وایي یو دیګ لاندې اور ولی نشته. پوه شو چې دې کې څه چل. ویل دې دیګ لاندې اور ته لاندې کوي، زه به د دې دیګ وریجې خورم. دې دیګ لاندې اور کوي. بادشاہ حکم و اور ته لاندې شو. خصات بادشاہ ورته ولاړو، پوه شو چې دې دیګ کې هر څه دي اوس به ختم شوي. ویل زه بیا په بل چای وخورئ. زه لاړم. چې بادشاہ لاړو دا جنۍ په منډه ورغه دیګ نه سر لري کو چې اوس خو بس کباب شوی سړی. هغه چې څه وخت کې په سوځېدو راغلی و نو چونکې عاشق صادق و دا یې نه کول چې د دیګ نه را ټوپ کړی وی. هغې وی چې معشوقې کېنولی یم په دیګ کې نو ستیخه یم. تاسو غوندې نه و چې چا دپاره جلوس وباسي او پکې پټاخه خلاصه شي. خپلې منډې م لیدلي دي بیا. منډې م لیدلي. مونږ سره یو ملګری و، یو ځلې جلوس کې و. هغه ما ته وی چې په ګورنمنټ هاوس ورځو. هلکه په آرام کښېنه، دا پولیس ته ګورنمنټ هاوس ته نه پرېږدي. ما ته وی چې جانیا تو ډرنې ته یریږي من ورځپې چې ورځپې هلته هغه سپي ما ته وکته چې ما ته وکته ما ورته اشاره وکړه معلوم ده نه یو غرب وباسه. خو چې یو سپی تې په دولاسي هغه باڼس ورته راواچولو چې غرب بېر شو. زمونږ ملګری دی هم ډېر غټ چې غرب بېر شو، داسې د چنډه غوندې خپې اسمان ته ونیوي او په انکو کې وای چې یا اللہ میرے بچے تیرے حوالے میں تا غرق ہو گئے. بچی می خدای استا په حواله دي، زه خو لاړم. نو تاسو خپلې منډې لیدلي چې پټاخه خلاص شي یا ډز مزو شي. ځکه درته یم چې چغې ډېرې مو وهئ. ما د ایمان په رڼا پېژندلي. خبره د عاقل وه چې زه په دیګ کې کېنولم ولې ټوپ کم چې چا کېنولم بس پرېږده چې په هغې ستی شو. هغې د دیګ نه سر لرې کو نو دا یو اواز ترې راووتو د دیګ نه چې چرا کارے کو نه د عاقل کې بازایت پښیمانی. اے عاقله وی غریب سړی که د بادشاہ په لور نه مینې دی نو په دیګ کې به ولې وریتې دی. ښه دی چې انجام دې همدا شو.
نو چرا کارے کو نہ داخل کے بازایت پشیمانی بجلیگر مولا چرا کارے کو ند کے بازایت پشیمانی هغه کار ولی کوي چې بیا وروسته پښیمانه وړاندې نه لږ سوچ کا وکړه وړاندې نه لږ فکر کا وکړه وړاندې نه د پیغمبر فرامینو ته سوچ کوا اتقوا مواضع التهم پیغمبر وی د تهمت د زینب هم ځان بچ ساتي اوس تاسو په ایمان وای چې تاسو په کابلای کې ما د بایسکوپ په خله کې وګورئ دا یقین به وکړي چې د نه دیتلې بایسکوپ ته چری به نه کوي کزم د جوارګرو په پړ کې ناس تولیدم والله کې ومني چې د جواری نه دا کړي وای بچ کړي کزم د ډمې سره ناس تولیدم والله کې یقینو کوي چې د بد فعل نه دی وای بچ دې ډمې سره څه کول چې ناس نو اتقوا مواضع التهم چې پیغمبر ویلي دي د دې معنا دا ده چې د تهمت او د رسوای زینب هم ځان بچ ساتي بلدا